ګرانو ملګرو کله چې تاسو خپل بچی په سکول یا مدرسه کې داخل کړئ نو بیا یې تپوس او پوښتنه خامخا کوئ ځان ترې نه خبروئ ځکه چې دا ستا خپل بچی وي څه څاروی یا څه شی نه وي د هر بچي خپل عزت نفس هم وي او شخصیت هم بیا د بچو د ذهانت په کچ هم خپل قسمونه دي هلته په سکول یا مدرسه کې چې کوم استاد دی د هغه سره هم لیدل کتل کوئ او دا ګورئ چې دا په حقیقت کې استاد دی که نه یو وحشي او صفاک انسان دی خپلو بچو له د سوال کولو حق ورکړئ او دومره جرأت ورله هم ورکئ چې تاسو ته خپله هره خبره ډاډا کولی شي استادان صاحبان که د سکول دي او که د مدرسو دي د دوی کار ډیر اهم او لوی کار دی او دا کار د علم د خورولو او تربیت کولو کار دی دا د ډیر زغم ډیر حکمت او اخلاص تقاضا کوي دغه بچی هم خپل عزت نفس لري او هم خپل احساسات نو ډیر په سلیقه او مینه د دوی د حرف سره آشنایي پکار ده چې دوی خوابدي هم نشي او نفرت پکې هم پیدا نشي په بچو شفقت د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پاک سیرت بنیادی غوښتنه ده نو پکار دادی چې موږ په بچو شفقت وکړو او د هر رقم تشدد نه ځان وساتو که هغه بدني تشدد دی او که سختیاتی تشدد که هغه په سکول او مدرسه کې کیږي او که هغه مونږ په خپلو ماشومانو او بچو باندې په کور کې کوو خبر صاحب وایي چې زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار په غره کې وباسي پستې اوبه ګرانو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او د ملګرو سره یې شیر کړئ او زما یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ خوشحاله اوسئ